بغلان ولایت کې له ملکي وګړو د خوندیتوب کاري ډله د سې شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون او په ننګرهار ولایت کې د جنازې په مراسمو شوي بریدونه چې لسګونه ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په کلکو ټکو سره غندي او ټینګار کوي چې ورته بریدونه هغه ډلې ترسره کوي چې له اسلامیت، بشریت او افغانیت سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د دغې ډلې غړي وایي چې افغان حکومت د ملکي خلکو سر او مال خوندیتوب ته پام وکړي او ترڅنګ یې د طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ دې بنده کړي څو دغه ډله سولې ته پوره توګه مجبوره شي. افرادی که یک مسلمان شرایط جنگی هم نمی باشه او هم در داخل بیمارستان یا مراسم جنازه او را از بین میبرد، خون از او را میریزانه یا مسلمان نیستند، از دین اسلام بیرون هستند. به خاطر از اینکه افراد جنایتکار، افراد بدزاد، بدکینت در تاریخ بشریت زیاد وجود داشته. البته دغه تیرې ورځې پیښې چې دي د کابل د انساني او د اسلامي ټولو اساساتو سره په ټکر کې او دې ته بې شرمه جنګي جرمونه وویلی شو او له حکومت نه مو پوښتنه ده چې حداقل دوی د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بنده کړي تر څو طالبان د سولې لپاره او د دغه تاوتریخوالي لپاره حسن نیت ښکاري. بغلان کې له ملکي وګړو د خوندیتوب کاري ډله په ننګرهار او کابل ولایتونو کې شوي بریدونه بشریت ضد جنایتونه بولي او ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلې ډلې د نور د افغانستان په عامه ځایونو کې بشریت ضد بریدونه چې ملکي کسانو ته پکې زیان اوړي بند کړي. دوی غوښتنه کوي چې بین المللي جزایي محکمه دې هم په افغانستان کې خپل دفتر پرانیزي او هغه جنګي ډلې دې محکمه کړي چې په بریدونو کې ملکي کسانو ته زیانونه اوړي. بخشیدن و قابل تقدیر است و ما شدیداً با شدیدترین الفاظ این حوادث اخیر تقدیر میکنیم. از گروه های درگیر خواهش ما این است که حداقل به خاطر این ماه پربرکت، به خاطر این ماه مبارک بیاین خشونت ها را کاهش بدن و لااقل باشه که حداقل به خاطر این ماه پرفیض در این ماه مردم از خشونت های اینا بدون. گروه حفاظت از افراد ملکی در ولایت بغلان خواهان قطع فوری حملات وحشیانه و ضد بشری بر افراد ملکی و ساحات ملکی است. ما خواهان فعال شدن دفتر محکمه بین المللی جزایی در افغانستان هستیم. په ورته مهال د بغلان مدني فعالان او دیني عالمان وایي چې نور په هیواد کې د جګړې او خونړیو بریدونو دوام د حل لار نه ده او باید جنګي ډلې خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د خبرو له لارې ځان ورسوي او نور په خپلو چاودنو کې عامو بې ګناه کسانو ته د سر او مال زیان ور وانه اړوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.